شاکر بهار افسر مولا جان وایي چې ته جهاد له لاړ شه او جنت وګټه. ته جهاد له لاړ شه او جنت وګټه، مور دې د خان کره مزدوره ښه ده، هغه د زرو دا د شلو کالو څنګه د ښځې نه مې خوره ښه ده. شاکر بهار روان شوي ملګري جنسي ده او وس دا دی د بونیر دنګو غرونو ته دا کم ځای چې ولاړ یو دا اسماني موړ دی، ملګري جنسي دا غټ غټ غرونه ښکاري او خلک وایي سم د مرې غر نو دا د مرې غر هم دی. بلکل بلکل. نو داسې به په دې لارو باندې اوړو وړاندې ناوډن راځي، بیا به د باچا بونیري د لیکلې هم راځي لنګرګلی چې هغه د ګلمنیر روډ دی دلاور دی. هغه ټول ملګري زمونږ د قدر وړ دي، هغې که په کلي باندې نشته دي خو په دغې کلي داسې تېرېږو چې هغوی په دغې کلي کې شته دي. نو داسې زه خو که څه شعرونه دې نوي لیکلي او راته ووایې نو ډېر خوشحاله به شو. مننه نیزک خانه ستا د مینې د راکولو. په دې غرونو کې روان یو نو د غره یو دوه شعره به ووایو بیا پسې ځو که نه. ما د خپلو غرونو په سرونو باندې سکلي دي، ما د خپلو غرونو په سرونو باندې سکلي دي او ما خو شرابونه په جامونو باندې سکلي دي. دا چې مې شعرونه د هر چا په زړګي ښه لګي، دا چې مې شعرونه د هر چا په زړګي ښه لګي، دا مې د زړه ویني په شعرونو باندې سکلي. مننه. او دوه درې څلور شعره نور دي داسې لنډ لنډ ير کېږي رانه خو څه غلطي کېږي بهانه غواړم. دننه ډمې ګډوي بهر منځونه کوي، دننه ډمې ګډوي بهر منځونه کوي او دا ځینې خلک څه ناشنا ناشنا چلونه کوي. دننه ډمې ګډوي بهر منځونه کوي، دا ځینې خلک څه ناشنا ناشنا چلونه کوي. او لیونی بیا د آینې مخې ته ودرېدله، لیونی بیا د آینې مخې ته ودرېدله، زما وجلو له په مخ باندې خالونه کوي. دا ځینې خلک څه ناشنا ناشنا چلونه کوي. د خیره مونږ به الله نه خرابوي بخاره، د خیره مونږ به الله نه خرابوي بخاره، زمونږ بیبي مونږ له تمامه شپه نپلونه کوي. دا ځینې خلک څه ناشنا ناشنا چلونه کوي، د نن ډمې ګډوي بهر منځونه کوي. شاکر بهار دغه بیزې هم د دغې غرونو نه راټول که نه افراسي افغانه دا راواخله دا بیزې هم فعاله راغللې او شعرونه راته نور هم ووایه که نه لکه دا خو هواګانې هم دي، ډېر ښه موسم دی، کلیوال ماحول هم دی په دغې غرونو باندې، دغه وریځې هم راخورې دي. نو شعرونه راته ووایه. څنګه چې لیونی یم په تا پسې، څنګه چې لیونی یم په تا پسې او خدای دا داسېږي په ما پسې، څنګه چې لیونی یم په تا پسې خدای تا داسېږي په ما پسې. او چاله چې جړه مې خندولې ده، چاله چې جړه مې خندولې ده، خاندي مې هغه اوس په جړه پسې. چاله چې جړه مې خندولې ده او خاندي مې هغه اوس په جړه پسې. او نن د مینانو مینې دا شولې، نن د مینانو مینې دا شولې، ګل اوس ګرځوم په بورا پسې. نن د مینانو مینې دا شولې، ګل اوس ګرځوم په بورا پسې. او زما ناجایزي جایز کومه پې، زما ناجایزي جایز کومه پې او زما خلوا وړمه په مولا پسې. زما ناجایزي جایز کومه پې او زما خلوا وړمه په مولا پسې. او مخامخ بهار په مخ مخ کل کما، مخامخ بهار په مخ مخ کل کما، بدې ردې وایم په شیشه پسې، خدای تا داسې چې په ما پسې، څنګه چې لیونی یم په تا پسې. ګرانو ملګرو زما ملګری د ټولو پښتنو ملګری شاکر بهار هم واورېدو څنګه چې مونږ وویل چې د ملکنې جلسې نه را روان شوي یو دغه اسماني موړ دی د بونیر دنګ دنګ غرونه دي را رسېدلي یو په څو ساعتونو کې دغې بونیر ته به راوړو. ملګرو یوه غونډه را جوړه کړې او بنډار یې را جوړ کړی دی. کوشش کوو چې هلته هم څه نه څه ویډیو ریکارډ کړو له تاسو وطنوالو ملګرو سره او مسافرو سره یې شریک کړو. خو دا وریځې چې په دې غرونو باندې وینم نو د صابر صاحب هغه شعرونه کوو نه زیاتې وي او هغه مې په دې ذهن کې اوړي چې هغسې مینه کوم هغسې وفا کوم، هغسې مینه کوم هغسې وفا کوم، ستا هغه یو نظر ته هغسې دعا کوم. ما چې د بل لپاره څه کړي صحیح مې کړي، زه چې د ځان لپاره څه کوم خطا کوم. که ګناه نه غواړي رښتیا وریځ دې نه راولي، ګناه نه غواړي رښتیا وریځ دې نه راولي، زه په وریځو کې نه شک کوم ګناه کوم. اوس مې په زړه او ذهن داسې راخوره د مینه، اوس چې د چا سره خبره کوم
واه ګران ملګرو چې هر ځای سره زموږ د ګرانو ملګرو شاکر بهار او رازیان ټولو پښتنو ژوندي اوسئ، د خپل ځان د خپل چاپېریال ډېر خیال ساتئ او زموږ ملک کې لکه د شاکر بهار د ملګرو کله کله په دې غرونو کې ټپه کوي، دا د سړي هغه ژوند ته انسان ژوند ته تازه کوي که نه، او د ژوند سره مینه پیدا کېږي. خو زه خبرې اوږدې شولې وبخښئ چې هر ځای الله مو ښاد ساته، آباد ساته.